زما عزیزانو ما تمرګرو موضوع را کړی دا سیرت امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم. ډېر ښکلی موضوع ده ځکه ما کرسۍ پرېښود او ودرېدم چې ما وی دا موضوع درته زه په ولاړه بیان کم. خود چې د ولاړې بیان جدای او د ناستې بیان جدای، خو بیا مجمیم په دوه قسم لئی. کم خلق چې ناستی اغم په دوه قسم لئی. څه خلق مزاج، طبیعت، ذوق، شوق، لگن هغه د ناستې بیان لري، او څه خلق د هغې ذوق او شوق د ولاړې بیان سره برابري. او بسا اوقات داسې وشي خطیب ناستی بیان په ناسته کوي، خو بیا وروستو پته ولګي چې یاره دا مجمع د ناستې نه ده بلکې دا د ولاړې د بیان ده. او بسا اوقات داسې لکه څنګه اوس زه ستاسو مخې ته ودرېدم نو خطیب وایي چې زه به بیان په ولاړه کوم، خو بیا وروستو پته ولګي چې یاره غلطي وشوه، بیان خو په ناسته کول پکارو، خود چې دا مجمع د ناستې ده. نو د ولاړې بیان سره وابسته مجمع، بازو کا مجمع، باشو کا مجمع، اغی چې د اغی مجمع د اغی خلقو ټوله توجه، کو سوک زی کو سوک رازی، کو سوک کینی کو سوک باسی، د اغی توجه سٹیج طرف تی، د اغی مرکز سٹیجی، د اغی مرکز بازار، کور یا نور سوچونه فکرونه نه، بلکې دې طرف ته ټوله توجه چې دې ټیم کې دا بیان کولو والا مونږ ته سوی. نو زما عزیزانو موضوع ډېره ښکلې موضوع ده، خو چې ستاسو شوق، ستاسو توجه، ستاسو جذبه، ستاسو د زړونو پیالې زما طرف ته متوجه وي او دې طرف ته، نو بیا درته زه نن یو خبره درکم چې ګورې دا بیان د کتابونو نه کیږي. کو تاسو وایې چې یاره دی استاد جي به نن ډېر کتابونه کتلي راغلي به زمونږ مخې ته به ودرېدلي، نو نه، دا بیان یو تعلق دی د هغه رب د دې مخلوق او په سټیج باندې ناس یا اولاړ کس د دې په میاس کې چې کله د مجمع او د خلقو او د خطیب لین برابر، سوچ برابر، فکر برابر، خیال برابر، او د مجمع پیاله خطیب طرف ته متوجی وي، نو بیا د بر نه ورته رب متوجی وي. د بر نه ورته رب سوي متوجی وي، او دا حقیقت خبره ده. کله کله زمون مخه ته صرف یو حدیث د رسول الله طول وای صلی الله علیه وسلم. اے زمارونو تاسو ته څنګه پته لګي چې دا مجمع د ناسته دا کو د اولاړه دا، نو هغه درته زه اوخیم کې دي شي تاسو کې ډیر مرګري چې هغه دا سوچ کوي چې ر دي استاد دا خبره وکړه سمجھ مد ناستی صد ولاړې د اوریدونکو، نو هغه څنګه پته لګي؟ هغه داسې پته لګي چې کله خطیب د یو خبرې وای او مجمع جواب ورکړي، نو وایا چې دا مجمع بیدار ده، تدې مجمع توجه خطیب طرف ته ده، سټیج طرف ته ده، دا بازو کا باشو کا او پزړه سره راغلي مجمع ده، س اوریدل غواړي، س اغستل غواړي. نو لہذا کو تاسو وای چې او نن مونږه تاسو ثبوت درکو چې مونږه مجمع د اولاړې بیان خوخو یا مونږ بیدارا بازو کا اور طلبگار مجمعو س اوریدل س اغستل غواړو، نو بیا وای صلی الله علیه وسلم. زور سر
زما عزیزانو خبر به ډیره اوږدې شي او ډیره لرې به لاړې شي او اصل خبره اصل موضوع برانه پاتې شي. استاسو د موضوع د دې جلسې د پروګرام عنوان چې کم ما ترا کړی دی هغه سیرت امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم. کم یو عنوان دی امام الانبیاء د نبیانو امام حضرت آقا نامدار محمد الرسول اللہ طول وائے صلی اللہ علیہ وسلم. زما عزیزانو امام ستوئی امام الانبیاء د انبیاء امام ہو امام ستوئی تدی لفظ د پارا ما ډیر سوچونه ډیر فکرونه او ډیر زینو کې قتل وکړه چې امام ستوي ولی خبر د امام الانبیاء دا خبر د چا دا امام الانبیاء. زما عزیزانو صاحب لغت ډیر معنی بیان کړي. امام دیتا وی امام دیتا وی امام دیتا وی یو معنی دام بیان کړه چې دا تسبیح تسبیح پدې کې یو دانه دا غټه دانه استاسو سره چا سرم چې تسبیح دی پدې تسبیح کې دا غټه دانه دا دیتا امام وی امام دیتا سوي زور سے زور سرا دیتا سوي امام پنجاب پہ یو علاقہ کے گجراوالا کے دنن غالباً یو کال یا دو کال مخ کے ما دا امام تشریح کرے وا اے پختنو نن تاسو ته تشریح کوم خو ما ته وسوم د اغي جذبات یاد دي چې اغي څنګه بازو کا او باشو کا او څنګه د اوریدو په نیت سره ناستو. نن تاسو قتل غواړم چې تاسو سونه په جذبي او د رسول الله سونه عشق پزړه کې لړې امام ستوي یو معنا دام د چې امامو د تسبیح دا کوم غټه دا نه دی ته امام وای. زما عزیزانو بیا ما پدی کے سوچ کو چی دیتا امام التا سردار دو جہاتا امام الانبیاء تدی او دا اغی پمیس کے سنسبت نو نسبت دیر غٹ پروت تے دا تسبیح چکلا دانی ملاویگی دا دانی سر دانا ملاویگی مختلف تعدادوں کی تسبیح جوڑی گی خویو کس دا تی تسبیح پا آخر کی کو دا امام ان لگئی نو بیا کو تو دا معشوم مخت امیل کی دی او کو تسبیح کی دی اغا کتا دا فرق نشی کولی چی دی کی تسبیح کمی دی امیل کم یو دی دانا دا دانے سر ملاویگی آخر کے دا دانا غٹ دانا چی دی دانو سر اولگی تسبیح جوڑی گی او دیتا امام ویلی کی گی دی غٹ دانے تا امام ویلی کی گی. کائنات اللہ جوڑ کو تدی کائنات دا چلولو دا پارا اللہ دا انبیاء سلسلہ شروع کھڑا یو لاکھ سلیری سرا کم و بیش پیغمبران دنیا ترا روانو یو راغے لاڑو بل راغے اغلاڑو بل راغے کائنات روانو ہو ہر پیغمبر اعلان کو اے خلقو زمان بعد یو نبی ببل رازی چی اغبت دنیا امام بھئی ہر پیغمبر دا اعلان کو خوچ سنگا پدی
غٹ دانی سرا تسبیح مکمل شوی داسی یو لاکھ سلیری سرا کم و بیش پیغمبرانو راتلون بعد دا نبوت سلسلہ ختمولو دا پارا بندولو دا پارا دا نبوت دروازہ بندولو دا پارا تدی نبیانو یو امام جوڑولو دا پارا آخر کی ددوانو جہانو سردار حضرت محمد الرسول اللہ دنیا تراوستو اور بید میراج پشپ باندی یو لاکھ سلیری سرا کم و بیش انبیاء شاہ تکڑو مقتدیان جوڑ کرو رسول اللہ پمسل باندی مخ تکڑو اور اللہ کائنات تا پیغام ورکو چدا ہاغ نبی دے چدا صرف نبی نہ دے دا صرف امام نہ دے دا زمانے بلکہ دا امام مانو امام دے او دتا سوے لکھی گی امام الانبیاء وے لکھی سوے لکھی گی زور سرا امام الانبیاء آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ طولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم تمیراج پشپ باندے دا اغد امام اعلان اللہ کئی او پکم الفاظ سر کئی پکم انداز کے کئی چھے اللہ دا میراج پشپ باندے یو لاغ سلیری ذرا کم و بیش انبیاء کرام ادرئی او ددوانو جہانو سردار حضرت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مخت پا مسلمان دے ادرئی او اللہ دنیا تا پیغام ورکی چھے ایک کائنات والو یہ جو نبی دنیا میں بن کر آیا ہے یہ صرف چرن پرن ہوا فضا خلا کے لیے نبی نہیں بلکہ یہ نبی تو ایسا نبی ہے آج 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسحاق علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام تک یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت زکریا علیہ السلام تک حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام تک حضرت شیس علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک حضرت شعیب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی تک تمام انبیاء کو اللہ نے پیچھے کر دیا محمد الرسول اللہ کو اللہ نے آگے کر کے دنیا کو بتا دیا دنیا والو صرف یہ چرن پرن حیوانات جمادات بحر و سمر کا امام نہیں بلکہ نبیوں کا بھی یہ امام ہے دادا ٹول کائنات امام دے دادا چاہی امام دے زور سرا عزیزانو سا خبر میں سوچ کری دی خبر رانا پاتی نشی لہذا جواب را کرے دادا چاہی امام دے دا ٹول کائنات امام او بیاد دی امام دا تشریح دا پارا پویولو دا پارا چھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امام الانبیاء ولی وی تدی پویولو دا پارا دا قرآن ہر یو آیت طول قرآن گواہی ورکی خدا قرآن یو وڑو کی صورت اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ علماء کرام ناستی تدی پا مخ کی کو زد دی صورت شان نزول و تشریح تزم دابا دی بے ادبی بھی خود صرف تاسو تا امام الانبیاء تدی لفظ وضاحت او دا لفظ کو یول غارم اللہ فرمائل اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دا صورت را نازل شو ولی را نازل شو
تاسو کې اکثر خلکو ته چې چا صرف یو درجه علم کړي اغي تبم پتاي زپدي تفصیل کې نظم خودل ته خسته معنی پرتی دی البحر المحیط کې گل دستے تفاسیر په حوالے سرا دلتا 26 اقوال نقل شوی دی 26 اقوال چې کوثر ستوي 26 پوئیږي 26 پوئیږي شپږیش نوې دور دی ماډرن دور دی جدید زمانہ دا شپږیش ته 26 ویل کیږي سو اقوال دی 26 اقوال کو پدیل لین باندې خپکیږي دې ته مونږ په خپل انداز کې او په خپل اصلاح کې د موټروي لین وایو کم لین بچ مفتی سردار علی اکانی شہید رحمت اللہ علیہ استعمالو کو تاسو پدی نه پويږي یا خوخم نه نو په جی ټی روډ غاړه به خبرو کم یو لین خوخوي نن سبا غریب سړی موټر وې خوخی غریب سړی موټر وې خوخی زدریر وځي بنه کیږي غالبا کراچۍ نرالم سوچ میں کو پلا ر باندې چیو هغه وختو یو هغه وختو مونږ به د مردان کلی نه روان شو د خپل شهر نه کراچۍ ته مازیګر به کوهاټ ته ورسیدو او بیا تر نن وخت پورې سلور کال مخ کې پورې ما به کتی چې په دې جی ټی روډ باندې به خلک روانو خو نن خو چې وګورې نو یو قسم د موټر وې نخکته خبرې نه کوي په دې مهنګایۍ کې او تاسو به یقین نه ساتئ د یو اډې نه درې ټیمونه ګاډي په یو ورځ کې وځي د موټر وې نن سبا خو د خکته څوک خبرې نه کوي ټول د موټر وې خبرې کوي زما عزیزانو کوثر مفسرین لیکلی دی چې شپږیش اقوال دی کې نقل شوی دی کوثر دیتا وای کوثر دیتا وای کوثر دیتا وای خو ما په ګل دسته تفاسیر کې هغه قول کتو چې کم قول خوندوري چې په کم قول کې مزه راځي چې په کم قول کې سمندر په کوزي کې بند شي نو ماتا د حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول نظر راغې کم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کوثر نہ مراد دا دنیا او دا آخرت کہ سونا نعمتون دی سونا خیرون دی اگا اللہ رسول اللہ لور کڑی دی زور سرا جس کو بات سمجھ میں آئی صرف وہ بولے سبحان اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا دنیا او دا آخرت چه سونا نعمتنا دی طول نعمتنا اللہ رسول اللہ لور کڑی دی او دی نعمتنا تا کوثر ویلی کی گی دی نعمتنا تا سب ویلی کی گی استاسم لین تا برابر شو زوم لین تا برابر شو زوم لین تا برابر شو بس دا لین مماتا وی دی تا سب ویلی کی گی زور سے جس کو بات سمجھ میں آئی وہ بولے دیتا کوثر ویلی کی گی بیاما وے مفسرینو ماتا ہو دے خبر تشریعو کے چدا نعمتنا کم نعمتنا ماتا جواب ملو شو پا دنیا کے پس مکہ آسمانونو کے چھ کم نعمتنا کاری کم رحمتنا کاری کم کمالات کاری کم انوارات کاری کم جمال کاری کم کمال کاری دا ہر سا اللہ رسول اللہ لور کری او دا رسول اللہ پا برکت سرا اللہ دی دنیا لور کڑی او دا اللہ دا رسول اللہ پا برکت سرا تالتر کڑی مال را کڑی وہ سوائے کنا سبحان اللہ دا رسول اللہ پا برکت سرا نشر الطیب کے حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو حدیث نقل کرے
سو علماء کرام پا دی حدیث باندے اعتراض کی خو غٹو غٹو اکابرو غٹو غٹو شیوخ الحدیث غٹ غٹ دا احادیث و شیوخ دا اغین مخبل اندوارے دو چھے آو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت بیانولو کی او دا اغب فضائل پا بیانولو کی تو دا بیانولی شی زکا زد اغی اکابرونو پا اجازت سر در تدا حدیثو نشر الطیب کی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھی حضرت آدم علیہ السلام نے عرش معلا کو دیکھا عرش معلا پر ایک نام تھا محمد زور سر زور سر زور سر حضرت آدم علیہ السلام نے عرش معلا پر ایک نام دیکھا محمد حضرت آدم نے پوچھا اللہ یہ نام کس کا ہے اللہ نے کہا حضرت آدم یہ نام تو اس کا ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کائنات کو بنا رہا ہوں اگر اس کو پیدا نہ کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا ودا ہو ہاغ نم دے چھ دا کم نم دا وجہ ما تو پیدا کرے پوئشوے کو مشران نہیں پوئشوی دا معشومان بپوئی کو مشران نہیں پوئشوی دا مشران بپوئشوی ماڈرن دور دی حضرت آدم علیہ السلام تپوس کئی اللہ وی دا نم دا چاہ دی اللہ ورتوی دا نم دا ہاغ ہستے دے دا چاہ دا وجہ نچے ما ٹول کائنات پیدا کرے دے اور تو میں پیدا کرے دا چاہ دا وجہ نچے سے کائنات پیدا کم اور تو میں پیدا کرے دا دا ہاغ ہستے نم ٹول آئے صلی اللہ علیہ وسلم انا آتوینا کل کوثر محبوبم دنن پورے با محبوب وے رسول اللہ تا خبیگام پا کتاب کی یو زیبان دے نظر او لگے دو التا دیر خیستہ لفظ لکلیو محبوبنا محبوبم 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 رسول اللہ مراد تانا ملو شوا تانا رسول اللہ تا ملو شوا تدوانو جہانو سردار تا ویدد بچی مڑشو تفصیلی واقعہ دا مختصر بیانوں ویدد بچی مڑشو دا رسول اللہ دشمنان وی او ویدد نم اغسطل والبم سوک نہیں دد نم اغسطل والبم رسول اللہ تا چا خبر روڑو اے محبوبم استا بارک ہو دا کفار و مشرکین داوئی چی دا بچی مڑشو حضرت قاسم حضرت عبداللہ سوک طیب طاہر وئی حضرت ابراہیم چی دا بچی مڑشو او دا نم اغسطل والا بسوک نہیں کل چی دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اکڑے شوا حضرت مولانا رحمان اللہ کانی سے تشریف روڑو بس یو سو خبر بدر تو کم بیا بدر نے اجازت والا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر اکڑے شوا چی دا کافرانو دا رزیلان دا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پدی خبر باندے تکلیف ملوش خود رسول اللہ تکلیف با اللہ نہ برداشت کو اللہ آیتون را نازل کرو انا آتوینا کل کوثر انا آتوینا کل کوثر فصل لربک ونحر
ان شانئک هو الابتر، محبوبم ناراض مت ہونا. یہ جو کفار و مشرک کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا دنیا میں، محبوبہ ناراض مت ہونا. ان شانئک هو الابتر، تو بڑے شان والا ہے، تجھے بے شان کہنے والے خود بے شان ہو جائیں گے، تجھے بے نام کہنے والے خود بے نام ہو جائیں گے، تجھے مٹنے والے خود مٹ جائیں گے. مگر قیامت کی صبح تک آذان میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، اقامت میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، فضا خلا میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، چرن پرن کی زبان پر میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، ہواؤں کے دوش میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، پھولوں کے بلبل میں، پھولوں کی مہک میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، چڑیوں کی چہک میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، بلبل کے ترنم میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، محبوبہ درود میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، سحر شب میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا، رات کی تاریکیوں میں میرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا. محبوبہ پریشان کی گما چکم زیکھی سماد اللہ نمرازی التبا استاد رسول اللہ نمرازی. محبوبہ ماں پریشان کی گا کمزے کی جو زمان نمرازی التبا استا زور سر زور سر التبا استا نمرازی. زکا شاعر وئی نبیوں میں نبی آلہ، حسینوں میں حسین آلہ، جہاں بر کے لوگوں میں وہ حضرہ کا مکین آلہ. کتابیں اور صحائف تو پہلے بھی اترا کرتے تھے، مگر ان سب اترنے والوں میں قرآن مبین آلہ. خدا کے سامنے سجدے میں تو ساری دنیا جھکتی ہے، پر ان جھکنے والوں میں محمد کی جبین آلہ. اور اپنے تو صدا تعریف کرتے ہیں، جسے ابو جہل بھی مانے وہ صادق و امین آلہ. انا آتینا کل کوثر. دلتا ما تاسو لیو ماندر کول غختل، ما تاسو تا دی صورت شان نزول یا تفسیر نہ بیانو، بلکہ ما تاسو تا دلتا دی امام الانبیاء وضاحت کول غختل چی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امام الانبیاء ولی ویلی کی گی. آؤ دلتا مختلف اقوال نکل شوی دی، مفسرین و شپگش اقوال بلکہ ددین زیاد نکل کری دی. خو گل دست تفاسیر دا البحر المحیط پا حوالے سرا شپگش اقوال نکلی دی. پا اغی اقوالو کی بیایو خیستہ کول دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکلی دی چی دا دنیا دا آخرت سون نعمتون دی اغا اللہ رسول اللہ لور کری دی. خو ما سوچ کو ما ویم تفسیر دی خو ما تا دا ہوئے چی دا نعمتون کم کمو نو ما تا جواب ملو شو چی اے فقیر عاجز انسانا، اے دین طالبہ، دلتا دیر نعمتونا رسول اللہ تا ملو شوی دی. ما خاموش تا پوسو کو چی بیان پا نعمتونو کی کم یو دا سے غٹ نعمتو چی دا اغیز ذکر ننزب 4 صدق اکم ما تا جواب ملو شو. گلدست تفاسیرنا چی پا دی نعمتونو کی غٹ نعمت عطائے نبوتو چی اغا رسول اللہ تا ملو شویو خوید 4 صدی خلقو زتاسو تبیم عطائے نبوت دام انامو اور امام الانبیاء جوڑولم دام انامو. در رسول اللہ زندگی با اختیار ہوئے انشاءاللہ. زور سر زور سر رسول اللہ بخپل آئیڈیل جوڑا ہوئے انشاءاللہ. رسول اللہ زمون دا پارا آئیڈیل دے، رسول اللہ بخپل آئیڈیل جوڑا دا دین کار کول والا مختلف شعبی دی. سوک بتا تبلیغ پا شعبہ کی، سوک بتا جہاد پا شعبہ کی،
سوک بد مدرسو په شوبه کې، سوک بد خانقاګانو په شوبه کې، سوک بد تصوف په شوبه کې. زه ټولو ته سلام کوم، زه ټولې منم، ټول خپل مشران منم، د سر تاجونه منم، خو زه ټولو ته ویم خپل آئیډیل قتل غواړئ د تصوف په میدان کې تاسو ته رسول الله نظر راځي. خپل آئیډیل قتل غواړئ د تبلیغ په میدان کې تاسو ته رسول الله نظر راځي. خپل آئیډیل قتل غواړئ د جهاد په میدان کې تاسو ته رسول الله نظر راځي. خپل تبلیغ خپل آئیډیل قتل غواړئ د امامت په شکل کې تاسو ته امام الانبیاء محمد رسول الله نظر راځي. خپل آئیڈیل با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑو، زور سے زور سے زور سے. اللہ رب العزت دے پدی و سو خبرو اول مالا او دا اغین آباد تاسل دا عمل کو توفیق راکی، زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ صحبت باقی. منزلنا پریشان دی منزل دی زما چرتا پرون حلتم نن دلتا خطے خبر چ سبا چرتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.